چې زما جنازه تیاره شي. د مرګ پر راتلو خفه نه یم او نه هم په دې خفګان او باک کوم چې له مرګ وروسته به مې له جسد سره څه کیږي، ځکه له مرګ وروسته به مې مسلمانان ورونه دغه چارې ترسره کړي. جامې به راڅخه وباسي، غسل به راکړي، کفن به راواغوندي، له کوره به مې وباسي، خپل نوي ځای یعنی قبر ته به مې یوسي. ډیر خلک به خپل کارونه او ژمنې پرېږدي او زما جنازې ته به راشي، خو ډیر خلک به زما د نننۍ ورځې د نصیحت په هکله هیڅ فکر هم نه کوي. زما د کور شیان لکه لیکنې، کتابونه، بکسونه، بوټان، جامې او نور به له ما څخه پاتې شي. که چیرې زما د کورنۍ خلکو له ما سره ښه کول نو دا به خیرات کړي تر څو ما ته یې ګټه راورسیږي. په ټینګار سره وایم چې نړۍ به زما پر مرګ هیڅ غمجنه نشي، ځکه هره ورځ زما په شان ډیر خلک له دې فاني نړۍ څخه د ابدي نړۍ پر لور کوچیږي. نه به هم زما په مرګ سره د نړۍ کوم کاروبار ودرېږي، بلکې د خلکو اقتصادي چارې به همداسې روانې وي او زما په کارځای کې به زما پر ځای بل کس پر دنده وګمارل شي. شتمني به مې ورثو ته حلاله شي، خو د لږ او ډیر یعنی وړې او زرې حساب به یې له ما سره کیږي او هغه لومړنی شی چې زه یې د مرګ پر وخت له لاسه ورکوم هغه زما نوم دی. نو کله چې زه مړ شم بیا به په نامه راته نه ویل کیږي، بلکې راته وبه ویل شي چې مړی او جسد. او کله چې د جنازې لمونځ را باندې ادا کیږي نو وبه ویل شي چې جنازه راوړئ. نو له دې وجې زه باید په خپل نسب، قبیلې، منصب او شهرت سره دوکه نشم. پس ای هغه انسانه چې اوس ژوندی یې، په دې پوه شه چې ستا پر مرګ به درې ډوله خلک غمجن شي. لومړی هغه خلک چې تا سطحي یا لږ پیژني نو وبه وایي دا خوار هم مړ شو. دویم ستا ملګري چې پر تا به څو ساعته او یا هم څو ورځې غمجن شي، خو وروسته به بیرته خپلو کارونو، خبرو، مجلسونو او خنداګانو ته ور وګرځي. دریم ستا کورنۍ ده چې دوی به ژور غمجن شي، چې یوه یا دوه اونۍ او یا هم یوه یا دوه میاشتې به غمجن شي. وروسته له دې به ستا یاد د خاطراتو ارشیف ته وسپاري. ستا له مرګ وروسته د خلکو ترمنځ ستا کیسه تر همدغه ځایه پورې وه او بس. ستا به د یادونو ډېوې تل په زړه کې بل ساتم. اوس د حقیقي او د آخرت کیسه پیل شوه. هغه داسې چې ستا له مرګ وروسته به دغه څو شیان له تا څخه بیل شي: ښکلا، شتمني، روغتیا، میرمن او بچیان، کورنۍ او دوستان، ملګري او همکاران، کورونه او ماڼۍ. ستا له عمل پرته به بل هیڅ شی هم درته پاتې نشي او له دې وروسته به د حقیقي ژوند پیل شي. اوس دلته پوښتنه دا ده چې تا د دغسې ورځې لپاره څه تیار کړي دي؟ دا هغه پوښتنه ده چې باید غور ور باندې وشي. نو ځکه ته باید پر دې حریص شي چې فرایض، نوافل، په پټه صدقه ورکول، د شپې لمونځ کول، غوره اخلاق، دینی تعلیم او تعلم، له قرآن سره تعلق، له مسجد، د جماعت له لمانځه او نیکانو خلکو سره مینه ساتل او د الله تعالی ذکر کول باید خپل او ترسره کړي. ښایي دا کارونه ستا د قبر او آخرت له سختیو او عذابونو څخه د نجات سبب شي. تاسې مې چې اوس غږ اورئ او ژوندي یاست، تاسې ته وایم که د دې مقالې له اورېدلو وروسته مو د قبر او آخرت لپاره تیاری ونیوه او نور مو هم ترې خبر کړل، نو کیدای شي د الله په فضل سره دا کار ستاسې د نجات او بریالیتوب سبب وګرځي او د آخرت په ورځ ستاسې د نیکۍ پله درنه کړي. یاران بشي علماړو د یو بل پر دیدنه، یاران بشي علماړه د یو بل پر دیدنه، عمرنا به بیا نوي څو کلونه په جنت کې، نوي رشته نسل گشتا نغمنا په جنت کې.